د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ملي بیرغ ورځ ولمانځل شوه. نن د جولای 28مه او د زمري 9مه نیټه ده. نن د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانانو لخوا په ډله ییز او انفرادي ډول د افغانستان ملي بیرغ ورځ ولمانځل شوه. د امریکا متحده ایالاتو، بریتانیا، پیښور، پاریس او نور سیمو څخه د ملي بیرغ د لمانځنې او یادونې راپورونه ورکړل شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني هم پر خپله فیسبوک پاڼه د بیرغ ورځ یادونه کړې او ویلي دي د زمري 9مه د ملي بیرغ ورځ د هغو شهیدانو یاد ته درناوی دی چې سرونه یې وخندل او د خپل وطن په خپلواکولو یې په لویه آسیا کې د استعمار خلاف د ازادۍ غوښتنې سپره وخوځوله. د نوموړي په پیغام کې راغلي چې د خپلواکۍ له لسیزو وروسته زموږ رنګین بیرغ د هیواد د برابرو ورونو او خلکو د یووالي رښتینی سمبول وګرځېده چې د وخت په ازموینو کې د دې تر چتر لاندې د یو ملت په توګه هویت ترلاسه کړ او نن ورځ هم یوازې دا درې رنګه ټوټه په ویاړ سره د دې هویت نمایندګي کوي. ولسمشر غني په خپل پیغام کې ویلي ویاړ لرم چې د دې ورځې په لومړۍ معرفي کېدنې سره په خپل ملي هویت د افغانانو د افتخار او ولولو شاهد شوم او یم. د جمهوریت نظام د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، د سولې مرکچي شورا مشر معصوم ستانکزي او ځینو نورو پخوانیو چارواکو ملي بیرغ د افغانانو ملي سمبول او ویاړ بللی دی او ځینو ټینګار کړی چې دا بیرغ د افغانانو د راټولېدو ټکی دی. د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان هم هیوادوالو ته د ملي بیرغ د ورځې مبارکي ویلې ده. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ هم په یو ویډیوي پیغام کې لروبر افغانانو ته د بیرغ ورځې مبارکي ورکړې او هیله یې ښودلې چې یوه ورځ به بیا دا بیرغ پر افغانستان حاکم شي. لروبر ټولو افغانانو ته سلامونه، احترامات. نن د ملي بیرغ ورځ ده او د افغانستان ملي بیرغ د لروبر ټولو افغانانو افتخار او د هغوی د هویت نښه ده او دا بیرغ نن په دې وخت د استعمار د ګذرونو لاندې دی. نو په داسې وخت کې چې استعمار لګیا دی د افغانیت چې څونه نښې دي د هغې ورکولو کوشش کوي، د هغې د هویت د منځه وړلو کوشش کوي. نو د لروبر هر افغان دا فرض جوړیږي چې دا بیرغ په خپل زړونو کې په خپل فکرونو کې د ژوندی وساتي او انشاءالله یو ورځ به بیا داسې راځي چې دا بیرغ به بیا رپېږي په لوی کور باندې. الله مو خوشحال او آباد ساته. محمد نعیم ستانکزي په نامه یو تن د ملي بیرغ په اړه پر فیسبوک لیکلي چې دا بیرغ یوازې د جمهوریت دولت نه و بلکې کله چې انګلیسانو په افغانستان د دریم ځل لپاره حمله وکړه نو افغان ملت یې په پوره میړانه مقابله وکړه چې په نتیجه کې فتح د افغانانو په برخه شوه او افغانستان په دنیا کې د یو خپلواک او آزاد هیواد په حیثیت وپیژندل شو. نو د افغانستان لویې جرګې دغه درې رنګه بیرغ د افغانانو د توغ په صفت رامنځته کړ. نوموړي ویلي وروسته د نادر خان، ظاهر شاه او داود خان په دورو کې صرف په بعضې شیانو کې بدلون راغی مګر رنګونه یې هماغه ول. د یادونې وړ ده چې افغانستان کې په 1988 کال کې د چپیانو له کودتا سره سم د ملي بیرغ د ادلون بدلون لړۍ پیل شوه. دوی درې رنګه بیرغ په خپل سور بیرغ تبدیل کړ خو جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله بیرته ملي بیرغ درې رنګه بیرغ اوچت کړ. مګر کله چې په 1992 کال کې مجاهدین قدرت ته ورسېدل جهادي ګوندونو هر یو ځان ته تنظیمي بیرغونه درلودل چې په خپله سیمه کې به یې کارول. کله چې په 1996 کال طالبان په اول ځل قدرت ته ورسېدل نو خپل سپین بیرغ یې پورته کړ. کارپوهان وایي چې درې رنګه بیرغ افغانانو ته هویتي ارزښت لري او په 1919 کې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ اخیستو یو سمبول دی. نو هیڅ رژیم او ډله حق نه لري چې افغانان د دې ویاړ له برخمنېدو څخه راوګرځوي او مخ یې ونیسي.